بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو شاګردانو، د پښتو فولکلور په لړ کې زموږ زده کړې روانې دي. د یو نوي لیکچر سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د ولسي اصنافو نه یا د ولسي ادب د اصنافو نه د یو نوي صنف سره حاضر یم، او هغه نوی صنف د غاړې چې د کاکړۍ غاړې په نوم باندې هم د هغې نوم به تاسو اورېدلی وي یا پیژنګلو به تاسو ورسره لرئ. خو مزید دغه صنف څنګه دی، څه فني فکري خصوصیات لري، نو راځئ چې کاکړۍ غاړې یا صرف غاړې وپېژنو چې دغه صنف څنګه دی، پیژنګلو یې وکړو او تعارف یې وکړو ستاسو سره. کاکړۍ غاړې لا ښې دي، رنګارنګ ټپې پکې دي. غاړې هم د پښتو د ولسي منظوم ادب یو په زړه پورې صنف دی. د ټپې سره یې تړون او نزدېکت ډېر زیات دی، ولې په فني او تکنیکي لحاظ خپل ځانګړی حیثیت او مقام لري، او د ټپې نه پس په فوک منظوم او اصنافو کې خپل ثاني نه لري. محترم صادق جړک په دغه هکله لیکي: غاړې د پښتو ولسي ادب یو داسې جانر یعنی صنف دی چې د پښتو له لنډیو یعنی ټپو نه پس یې ثاني نه لیدلی کېږي. غاړې په یو لنډ بحر کې ډېر ژور مفهوم رانغاړي، یعنی د مفهوم په لحاظ چې څومره پراخې دي نو د جوړښت لمن یې بیا ډېره تنګه ده. یعنی غاړې چې اووه او اته او یا اته او اته سېلابه لري، دومره توان ورکې دی چې د خلکو په زړونو کې یې ځالې کړي دي. زیاتره کاکړۍ غاړې د هنر له پلوه دومره جالبې دي چې په یوه کاکړۍ غاړې د سړي د عمرونو تنده ماتېږي. خوږو شاګردانو، د جړک صاحب په دغه اقتباس کې تاسو وکتل چې هغه د دې د بحر خبره کوي، یعنی د اوو اتو سېلابو، یعنی اولنۍ مصره به اوه سېلابه، دویمه اته سېلابه، یا اولنۍ مصره اته سېلابه او دویمه اته سېلابه. دا د کاکړۍ غاړو تکنیک دی. وروسته به په دې باندې رڼا اچوو، خو دلته تاسو د بیلتون په توګه صرف وګورئ چې د ټپې نه د غاړې بیلتون څنګه کېږي. هغه 9 او 14 او دا اوه اته یا اته اته سېلابه لري. دغه رنګ فرهاد وسیم یوسفزی په خپل کتاب فولکلوري ادب کې د غاړې د صنف په هکله لیکي چې غاړې هم د ولسي ادب یو ناویاته پنګه ده. دا هم لکه د ټپو په شان د لرغونې زمانې نه د پښتو فولکلور برخه ده. هسې خو غاړې د ټولو پښتنو ورثه ده. زمونږ په کوزه پښتونخوا کې به دا غاړې اکثر میرمنو د مړي په کټ د ساندو سره ویلي، او هغه به صرف د دردېدلو جذبو او احساساتو ترجماني وه. خو نن سبا هغه غاړې او ساندې تر ډېره حده ختمې شوي دي. نن سبا چې کومې غاړې په ولسي ادب کې معروفې دي، نو دا زیاتر د افغانستان او د سویلي پښتونخوا په علاقو کې خوندي دي. غاړې هم لکه د ټپو په شان نه څوک داویدار لري او نه یې شاعر معلوم دي، او همداسې په شفاهي توګه د یو نسل نه بل ته انتقال شوي دي. دا هم د پښتو خپل سوچه صنف دی، او هم لکه د ټپو شان په لنډ بحر کې یو بیت وي، یعنی یو شعر یا یو بیت چې دوه مصرې لري او په مقصد او مطلب کې ښه پوره او ښکاره وي. غاړو کې هم لکه د ټپې د ژوند د هر اړخ انځور راښکلې ښودلی شوي وي. د ژوند په هره موضوع لکه مذهب، کلتور، سماجي ژوند، پند و نصیحت، د حالاتو او واقعاتو هنداره پکې لیدې او کتې شي. خو په عمومي او اجتماعي توګه غاړو کې د مینې، محبت رنګونه او خوندونه زیات ستایلي شوي دي. هسې خو په هر محفل کې غاړې ویلی شي، خو د خوشحالو په موقع یعنی واده کوژدن کې د غاړو خپل خوند، رنګ او مزه وي. او داسې چې کله د حجرې په مجلس کې دوه فنکاران یا دوه ځوانان په مقابله کې غاړې شروع کړي، نو د هغې هم یو ځانګړی خوند او مزه وي. په عمومي توګه او ځانګړي ډول غاړې په دوو غټو قسمونو کې ویشلې شوي دي. یو ته کږې غاړې او بل ته کاکړۍ غاړې وایي. راځئ چې اوس د کاکړو غاړو د دغه ډولونو په لور باندې لاړ شو او د کاکړو غاړو دغه ډولونه زده کړو. لومبنی ډول کږې غاړې. داسې هم ویلې کېږي چې کږې غاړې د کاکړۍ غاړو لومبۍ بڼه ده. محترم صادق جړک د غاړو د دې ډول په هکله لیکي: کږې غاړې په لومبي ځل پروفیسر سیال کاکړ په کتابي بڼه په 2006 عیسوي کې وړاندې کړي دي، چې په خپل ځای ډېر د ارزښت وړ کار دی. خو له بده مرغه ښاغلي د دې کتاب نوم پخوانی غاړې ایښی دی، یعنی د کږو غاړو لپاره یې پخوانی غاړې نوم
غوره کړی دی. خو په ولس کې اوس هم دغه غاړو ته کږې غاړې ویلې کېږي، نو موږ ته دا حق نه رسیږي چې موږ یو ټاکلې ولسي او منلې شوي نوم ته له خپله ځانه نوم ورکړو. پکار دی چې موږ ولسي نوم ته ارزښت ورکړو او دغه غاړې په کږو غاړو سره یادې کړو. کږې غاړې په دوه ډوله له نورو کاکړۍ غاړو سره بیلې دي. لومړی دا چې کږې غاړې د قافیې او ردیف له بند څخه خلاصې دي، او دویم دا چې کږې غاړې تر 7 او 8 سیلابه او 8 او 8 سیلابونو زیات و کم هم کیدی شي کږې غاړې بللې کیږي. د یادونې وړ ده چې په کږو غاړو کې وزن، آهنګ او موسیقیت نه ښکاري. د بیلګې په ډول دا یو څو کږې غاړې: د غونډۍ په سر ولاړ دی نازک ګل دی د سیندي، پښتنو قیامت له څه دی ملایان دي دروغ وایي، په پښتو راته ګایېږه موږ د ګوسي کاکړان یو، د نرۍ په مینه رالم بې بارانه ګلان شنه و. د غاړو یو بل ډول د کاکړۍ غاړې په نوم باندې یادېږي. دا غاړې د افغانستان په هرات او غزني ولایتونو کې او د پاکستان د کاکړو په علاقه کې زیاتې مشهورې دي او د عامو خلکو په خولو دي. زیات شهرت او مقبولیت ورله کاکړو ورکړی دی، نو ځکه په کاکړۍ غاړو مشهورې او معروفې دي او په ولسي ادب کې هم په دې نامه سره منلې شوي دي. محترم صادق جړک لیکي د پښتو ولسي ادب دغه برخه چې وړومبی مصرۍ 7 یا 8 او دویمه مصرۍ 8 سیلابه وي کاکړۍ غاړې بللې کیږي. د کاکړو غاړو 4 ډولونه دي: ازادې غاړې، هغه غاړې چې قافیه او ردیف دواړه لري، هغه غاړې چې یوازې قافیه لري، هغه غاړې چې یوازې ردیف لري. د کاکړو غاړو وړومبنی قسم ازادې غاړې. ازادې غاړې هغه غاړې دي چې د قافیې او ردیف د بند نه ازادي وي، خو د کږو غاړو په مقابله کې هم وزن لري او هم موسیقیت لري او هم آهنګ لري. بل دا چې ازادې غاړې تر 7 او 8 او 8 او 8 سیلابه نه زیاتېږي، لکه زه چې کینم ستا تر څنګ اخلم لګړ د دنیا خوند، په نازک مې کړلو خور مشه پړونې زما زوړ، سترګې واړوله ما لګي مالګې پر زخمونو. دویم قسم هغه غاړې چې قافیه او ردیف دواړه لري. هغه غاړې چې قافیه او ردیف دواړه لري د کاکړو غاړو ډیر په زړه پورې شکل دی. په دې کې تر نورو غاړو زیات خوند لیدل کېږي، لکه کډیزي نری باران دی په هلمند کې مې جانان دی، که ته لاړې زه به څه شم ګرانه وخت تېروې نه شم. دریم قسم هغه غاړې چې یوازې قافیه لري. هغه غاړې چې یوازې قافیه لري په کاکړۍ غاړو کې په زیات شمیر موجودې دي. دغه ډول غاړې همداسې خوند کوي لکه هغه غاړې چې قافیه او ردیف دواړه لري، لکه پرېګنډم د زړه زخمونه ستا د سر راکړه تارونه، خپل به کړم په تا پردي که دې باور وي په یاري، په شپه راشي په ورځ ورک د اسمان ستورې شوې نازک. څلورم قسم هغه غاړې چې یوازې ردیف لري. هغه غاړې چې یوازې ردیف لري د دغو شمیر هم بیخي زیات دی، که څه هم قافیه نه لري خو بیا هم په خپل ځای زیات خوند کوي، لکه یو وار یې خور کړم بیا یې ټول کړم، ستا دسمال بدلې زوړ کړم، زه د ګران د پاره ځم د غوا واښه بانه کوم، ازلي قلم مې خوار دی سپینه ژوند مې په زاوال دی. فرهاد وسیم یوسفزی د غاړو یو بل قسم هم په خپل کتاب فولکلوري ادب کې ورکړی دی. دغه ته هغه اتڼیزې غاړې وایي. دا غاړې زیاتر په قندهار او په پاکستان کې د وزیر مسعودو او خټکو په علاقو کې ویلې او خوندي کیږي. اکثر د خادو خوشحالو په موقع او د اتڼ په میدان کې د اتڼ سره ویلی شي. په اتڼ یا ګډا کې دوه ډلې یو بل ته مخامخ ودرېږي او د ډول سورنا په سازونو سره هم اتڼ کوي او هم په مقابله کې غاړې وایي، نو ځکه ورته اتڼي غاړې ویلې کیږي. د ساخت او هیت په لحاظ د غاړې ډولونه. اوس راځئ چې د ساخت او هیت په لحاظ باندې د غاړو څو ډولونو ته متوجه شو. د ساخت او هیت په حیث د غاړو 3 غټ قسمونه دي. د اول قسم د دواړو مصرو سیلاب 8 وي، یعنی اوله مصره 8 سیلاب وي او دویمه هم 8 سیلاب وي.
دا د غاړو عام او معروفه قسم دی او په هره موضوع پکې غاړې ویلی شي او ویلی کیږي. د مثال په توګه ښایستې که ستا رضا ده، ښایستې که ستا رضا ده، ستا د قام بدي پر ما ده. دویم قسم یې داسې وي چې لومبی مصره د 7 سېلابه او دویمه مصره یې 8 سېلابه وي. اوله مصره وي خو 7 سېلابه، خو د مصرې اخري لفظ په وزن دروند وي، نو هغه درونوالی د چپې کموالی پوره کوي او داسې د دویمې مصرې سره یې هم سېلابه کوي، یعنی په وینا کې دواړه د 8 چپو محسوسیږي ځکه چې وزن او آهنګ یې برابر وي. لکه دا غاړه خپل بکړم پرتا پردي که د باور وي په یاري. دریم قسم غاړې داسې وي چې د هغې اولنۍ مصره 7 سېلابه او دویمه مصره یې هم 7 سېلابه وي، خو داسې غاړې ډېرې کمې کوزي دي. لکه دا غاړه پر ناز بیایي شین خالی، په کور ناسته تورخالی. د دې زده کړې حاصل خوږو شاګردانو د ولسي اصنافو زده کړه زمونږ روانه وه او نن تاسو د غاړو یا کاکړۍ غاړو په هکله باندې زده کړه وکړه. تاسو د هغې ډولونه هم وکتل، غاړه وایسته یا غاړه یي څنګه، د ساخت او تکنیک یا د فن په لحاظ باندې غاړه څه قسمونه لري یا نور څه ډولونه دي د غاړو. دغه ټولې خبرې تاسو واورېدې. هیله کوم چې ننني لیکچر نه به تاسو زده کړه شوي وي او د غاړې پیژنګلو او تعارف په وس کولی شي. چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. کور مو ودان.